دا یې هم د موبایل سټینډ او دا آیفون 15 پرو ماکس شینرنګ 512 جی بي او دا د انکر کمپنۍ بلاګۍ یو انچیک او 4 جی بي میموري کارت دوستانو غټ تانه لکه د زکي خطیبي ده. زکي خطیبي خو زموږ ته د جهاد شپانډیوال او دا 4 نه بلکې یو ټي بي میموري کارت دی. سلامونه دوستانو، راځئ نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته درښیم یو انټیکه سیستم د ټیکنالوژي یو بل بخش دی. تاسې به لیدلی یا نه لیدلی خو موږ ته یې دپاره یو کوچني ویډیو جوړو تر څو تاسې خوند ځینې واخلئ، ورته وګورئ د انکر کمپنۍ. یار انکر کمپنۍ نو زموږ ته خلک ښه معرفي کوي، کمپنۍ د چا ده صفت یې څوک کوي. خیر په هر صورت هر یو وایي زما غوا ده تورې شیدې کوي، زموږ هغې بیا موږ غوا نه لرو سپینې شیدې کوي. یاره بلا چې دا متل دی، خو خیر دا تر ټولو یو اوس په ما پوچ وایست هم ښه شی دی، ډېر جالب شی دی. دې ته میموري کارت واچوي. دا کارډیډر دی، دا د آیفون دپاره دی، دا د سمسنګ دپاره دی، دا د کمپیوټر دپاره دی، دا د هر شي دپاره دی. یوې خواته غټ میموري کارت واچول کېږي او بلې خواته کوچنی میموري کارت تر یو ټي بي میموري واچوي 4 یعنې یو ټي بي 4 جی بي معنا 1.4 جی بي میموري کارت مې ورچول دي. غواړم چې دا په آیفون 15 پرو ماکس شینرنګ 512 جی بي کې اپلوډ کړم، یعنې معنا 14 16 کې هم کار کوي. 14 کې خو نه یم خبر، 14 مې لیدل نه دي، په 12 خبر نه یم. دا مې چې ور واچوي د چارجر ځای ته او ګورئ دا دومره ټینګ مشلي چې کله تاسې داسې شوروئ نه ځینې خطا کېږي. دا نو هغه وخت ښه خوند کوي چې کله یو واده کله یو خوشحالي معنا ټلیفون دې په لاس کې او صاحب محترمه میموري کارټونه جوړ اچولي او دا درکم اکاسیان یو 500 600 اکاسیان یې وکې والا. خو نو کله چې د فولډر ځای ته راسئ، د فولډر په ځای کې چې تاسې وګورئ نو دلته به یې دواړه میموري کارټونه پورته کړي دي. یو درته ښکاره کوم، دا وګورئ د دې میموري کارت حافظه را سره وګورئ، دا چې دی 1.4 جی بي معنا یو ټي بي 1.0 جی بي. یو ټي بي خو 1.4 کېږي خو دا یوز میموري ده، سټنډرډ نه ده، استعمالي نه ده. او دا وګورئ 4 جی بي والا میموري کارت چې 2 جی بي ښکاره کړي، یعنې دواړه پورته کړي دي. 512 جی بي ټلیفون دی او یو ټي بي یو دی، 4 بل دی. مطلب څومره ښه شی دی، څومره د ټیکنالوژي یو په ما اوس پوچ وایست یو ښایسته شی مې تاسو ته وړاندې کړي. اوس دا دی بیا وراچو، کله چې ځینې وکاږو بیا بیرته ورواچو نو 4 جی بي به ژر پورته کړي. یو ټي بي بس نه یو ثانیه و د دقیقه و دوی وخت نیسي. نو دوستانو داسې شان انتخاب کوي د خپل موبایلو دپاره چې کله کله پکارېږي. فرض مثال لکه دا رقم. او تر ټولو جالبه دا ده چې یو کس په پوښتنه کوي چې د چارج ځای موږ بیا موبایل څنګه چارج کوو چې دا پکښې کي او بیا نو موبایل که چارج خلاص کی. نو د دې غم د انکر کمپنۍ خوړل دي، دا زموږ ته کار نه دی. یو ټي بي اوس پورته کی نو دا زموږ ته کار نه دی، دا د انکر کمپنۍ د دې شي غم هم خوړل دي. او په دغه میموري کارت ریډر کې په دې کارت ریډر کې د چارج ځای هم ورکړی دی. دا وګورئ تاسو ته زه درښکاره کوم په دغه ځای کې چې کله میموري کارت هم پروت وي ورته او دلته د موبایل ته بسته وي و دا بل بغل ته یې د چارجر فاسټ یو اس بي ځای ورکړی دی. یعنې معنا دا چې تاسې کولی شئ چې دلته د چارجر ځای ور واچوئ، موبایل به هم چارجېږي، میموري کارت بیا هم پورته کړي یا کاسي هم کوي. مطلب تیار کینون ډیجیټل کیمرا د آیفون څخه جوړیږي. نن سبا ټیکنالوژي داسې کرار پرمختګ کوي، 2 میموري کارتونه په یو وخت کې به پورته کړي. نو صاحب محترمه ځینې خلاصولی سي او راچولی سي او پورت چینجولی سي. نور د دې کارډیډر ایسته کول ضروري نه دي او ښه ټینګ نړوبا لري، چش لري، هر شی چې تاسو ورته وایاست مطلب ښه موښلي. داسې نه چې یوازې په پوښ کې دی، په ټلیفون هم خپله موښلي. نو هیله ده دوستانو چې ویډیو مو د خوښ وګرځېدلې وي او دا داسې سپک شی دی په جیب کې هم ځایږي، بس بیخي کوچنی شی دی لکه د کوچني ده. نو هیله ده چې ویډیو مو د خوښ وګرځېدلې وي. او پاته سو خبره زما د نوکانو ده. نوکان خو نو نوکانو دپاره موږ ته یو جلا یو سپیشل دغه لرو. دا خو چې زه غټ کړم ایاجي د نوکان نو بیا په دې ماشین باندې زه کوچني کوم. کله چې په دې ماشین باندې زه کوچني کوم نو هم تخنیږم، هم خاندم، هم خوند راکوي، هم نوکان کوچني کېږي. خیر په هر صورت زموږ ته چې هغه پخوانی ناخوندګر ډېر په ښه دي. اوس ورته ګورئ دا نوک په وخت باندې نیسي او چارج نه لري. نن نوکان نه دي اخیستي، ناخوندګر چارج نه لري. د ټیکنالوژي په بحث کې ځینې شیان بیا داسې بېمعنا جوړ، مطلب بېمعنا هم نه جوړ شوي، خو کله کله داسې نوک دسه ونیسي، نه وایي نوک ونه وایه، هغه دا دی نوک یې ونیوئ راڅخه. نو هیله ده چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې.